نن درته د یوې ښځې په اړه د عبرت نه ډکه قصه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نړۍ مشهوره د فیشن ډیزاینر او لیکواله روډریګز چې کله د سرطان د مرض آخري حد ته ورسېده او ډاکټرانو ورته خپله بېوسي وښوده، نو د مرګ څخه وړاندې یې دا وصیتونه وکړل. اول: زما په ګراج کې د نړۍ د قیمتي موټرو قطارونه ولاړ دي، خو زه اوس د هسپتال په ویلچیر باندې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوم. دوهم: زما په کور کې د نړۍ هر ډول قیمتي جامې، پیزار او نور قیمتي سامانونه شته دي، خو زما په بدن د هسپتال راکړل شوي لباس دی. دریم: په بانک کې مې میلیاردونه روپۍ پرتې دي، خو دا پیسې اوس زما هیڅ په ښه نه راځي. څلورم: زما کور د شیش محل نه هم ښکلی دی، خو زه نن د هسپتال په بستره پرته یم. پنځم: زه به کله یو هیواد کې، کله بل کې په 5 سټار هوټلونو کې وم، خو نن کله د هسپتال په یوه کوټه کې او کله په بله کوټه کې یم. شپږم: ما په زرګونه خلکو ته خپل اوټوګراف ورکړی دی، خو نن د ډاکټرانو نوټ زما لپاره اوټوګراف دی. اووم: زما د ویښتو د جوړولو لپاره به راسره د نړۍ 7 بیوټي پارلرې وي، خو نن مې په سر یو تار ویښته هم نه لرم. اتم: زما شخصي تیاره کې چې به مې چیرته وغوښتل سفر به مې کولو، خو نن د هسپتال د برنډې پورې هم د 2 کسانو د مرستې پرته نشم تللی. نهم: زما سهار چای به یو هیواد کې، غرمه خوراک په بل هیواد کې او د شپې خوراک به بل هیواد کې و، خو نن زما خوراک د ډاکټر 2 ګولۍ او د شپې د څو څاڅکي مالګینو اوبو نور څه نه دي. دا کورونه، موټرې، جازونه، پیسې، سامانونه، عزت او شهرت زما هیڅ په کار رانغلل چې ماته په دې سخت وخت کې یوه لحظه سکون راکړي، بلکې د دې شیانو دلته د پاتې کېدلو غم مې نوره هم ځوروي. او نن په دې خبره اقرار کوم چې په نړۍ کې د مرګ څخه پرته بل حقیقت نشته. نو درنو لیدونکو، که صحتمند او روغ یاستئ، د الله تعالی شکر ادا کړئ. همیشه د خلکو سره نیکي او مرسته وکړئ، تر څو دنیا او آخرت مو ښکلی شي.